أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. تاسې ته معلومه ده چې د فوج او لښکر دپاره مهم شی بیرغ و، او د لښکر افراد به پر بیرغ سره راټولېده. د لښکر شکست او ثبات هم په بیرغ معلومېده. نو اوس چې بیرغ ولوېدی او نسته، په مسلمانانو کې ماته او تیښته شروع سوه. هر یو پر خپل سر یوې او بلې خواته ځغلي. د حدیث شریف راوي ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي مسلمانانو داسې شکست وخوړی چې د دغه په مثل یې هیڅ شکست نه و لیدلی. او قسم په الله د مسلمانانو دوه نفره یو ځای نه سره لیده کېده، هر یو جلا جلا دی. مسلمانان ځغلي او میدان جنگ پرېږدي. په دغه وخت کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو قهرمان پهلوان چې ثابت ابن ارقم رضی الله تعالی عنه و، او دی د هغو کسانو څخه دی چې بدر ته حاضر سوی و، وردمخه سو او ځان یې بیرغ ته ورساوه. د مسلمانانو بیرغ یې پورته کړي. ورونو، تاسې فکر وکړئ، په دغسې حالت کې څوک بیرغ پورته کوي یا یې پورته کولی سي؟ د مخه چې لښکر منظم و، نو د کم چا څخه چې به بیرغ و، د هغه پر شاوخوا به ډېر شدید امنیت نیول سوی و. صحابه کرام به پر راګرځېدلي وه او د هغه څخه به دفاع کول. مګر اوس چې ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته کوي، نه څوک ورسره دي او نه د ده څخه څوک دفاع کوي. لکه د مخه چې مو درته وویل چې مسلمانان دوه نفره هم نه دي سره یو ځای، خو بیا هم ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته کوي. هغه مسلمانان چې په دغه منطقه کې وه او ویلې ده چې بیرغ پورته سو، نو په کراره و بیرغ ته ورنږدې کېده. خو اول هغه څوک چې و ثابت رضی الله تعالی عنه ته راورسېدی، هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و. په دغه وخت کې ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ و خالد ته ونیوی، ویل واخله یا خالد. خالد رضی الله تعالی عنه ویل یا ثابت، ته تر ما مشر یې او د اهل بدر څخه یې. ثابت ویل واخله یا خالد، په والله ما نه کوي راپورته مګر ستا دپاره. دا د جنگ میدان دی، دا د بحث او نقاش وخت نه دی. دا کار یو تجربه کاره سړی غواړي او ته د تجربې خاوند یې. خالد رضی الله تعالی عنه هم نور دلایل ونه ویل او بیرغ یې واخیستی. او هلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوس بیرغ یو سیف من سیوف الله خالد ابن ولید واخیستی. او د دغې ورځې څخه خالد رضی الله تعالی عنه په سیف الله سره مسما سو، یعنی د الله جل جلاله توره چې پر کفارو یې مسلطه کړی دی. اوس چې خالد رضی الله تعالی عنه بیرغ واخیستی، بیرغ شوروي او په لوړ آواز نارې وهي راټول سئ راټول سئ. مسلمانانو چې بیرغ ولیدی چې بیا پورته سو، نو سره راټولېده. هغه تښتېدلو نفرو هم مراجعه وکړه او سره یو ځای کېږي. خالد رضی الله تعالی عنه هم په تلوار او فوري شکل امرونه صادرول او اوامر یې په لښکر کې نشریږي. په څو لحظو کې یې هغه تښتېدلی لښکر بیرته منظم کړي. حتی رومیانو هیڅ فکر نه کاوه چې مات سوی لښکر دې بیرته سره یو ځای سي. په څو لحظو کې دې هغه مات سوی او تښتېدلی لښکر بیرته سره راټول سي. دا د هیچا و زړه ته نه لوېده.
کم وخت چې لښکر سره یو ځای او منظم سو، خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې د رومیانو پر لښکر یو ځایي حمله وکړي. مسلمانانو هم پر رومیانو حمله وکړه. هغه په تعجب کې سوه. یوازې دا نه چې مات سوی لښکر سره راټول سو، بلکې په نوې حمله یې هم لاس پورې کوي. مسلمانانو په کفارو کې قتل او وژنه شروع کړه. امام بخاري د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د مؤته په ورځ زما په لاس کې 9 تورې ماتې سوې. په لاس کې مې بې له یوې یمنۍ تورې بله نه سوه پاته. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته په مدینه منوره کې وخپلو اصحاب کرامو ته د جنگ حالات بیانول. او کم وخت چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه شهید سو او د مسلمانانو بیرغ ولوېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې عبدالله شهید سو او بیرغ ولوېدی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څه وخت دپاره چپ او ساکت سو. یقینا صحابه کرام وارخطا او غمجن دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري او هغه هم څه نه وایي، تر سترګو یې اوښکې بهیږي. خو هلته چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه بیرغ واخیستی، دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوس بیرغ سیف من سیوف الله واخیستی او جنگ شروع سو. واقعا هم په موته کې د مسلمانانو او روم ترمنځ ډېر شدید جنگ روان و. دې جنگ تر ماښامه دوام وکړي او په رومیانو کې یې ډېر قتل او وژنه وکړه. مسلمانان په ډېر شجاعت او مړانه، په صبر او تحمل د دغه لوی لښکر په مقابل کې ودرېده. رومیان په تعجب کې وه چې دغه کوچنی لښکر څنګه د دغه لوی او بې پایانه لښکر د حملو و مخته لکه د دریاب څپې چې را روانې وي طاقت کوي. کم وخت چې ماښام سو او 2 لښکره سره جلا سوه، د رومیانو هیڅ وزړه ته نه لوېده چې دا په دوی څه وسوه. پس له هغه څخه چې روم کامیابه سو، خبره بیرته د دوی و ماتې ته واوښته. بیا نو په دغه شپه کې چې د مؤته د جنگ 9مه شپه ده، خالد رضی الله تعالی عنه خپل حربي نبوغ ښکاره کوي. فکر کوي چې مسلمانان څنګه او په کومه طریقه سره د دغه ورتې او جال څخه خلاص کړي چې دوی پکښې لوېدلي دي، او دا یې حسول چې اوس یو جنگي چم او حیله پکار ده چې د دشمن په زړه کې هم بیره ور واچوي او هم مسلمانان په داسې قسم سره د میدان جنگ څخه وباسي چې د روم لښکر د دوی په شړلو او تعقیبولو پسې نسي. خالد رضی الله تعالی عنه په دې ښه پوهېدی که موږ بې له حیلې پر شا ولاړ سو، د روم لښکر په موږ پسې کیږي او په هغه وخت کې یو مسلمان هم ژوندی نه پاته کیږي. نو یې په دغه شپه ډېره لو عظیمه او با تدبیره نقشه جوړه کړه چې موږ باید پر شا ولاړ سو او نور و جنګ ته دوام ورنکو، چې په عربي کې انسحاب ورته وایي. او دا هغه کامیاب ترین انسحاب یا پر شاتګ دی چې په ټوله تاریخ کې مثل نسته. نو خالد رضی الله تعالی عنه په دغه شپه څه وکړه؟ ډېر کارونه یې وکړه. ټوله شپه تر سهاره پورې پر دغه خپله نقشه کار وکړي او ښه فکر یې پکښې وواهه. موږ پخوا هم درته ویلي وه چې د هغه وخت په جنګو کې لښکر پر 5 حصې ویشل کېدی، چې یوه حصه یې مقدمه وه چې دا به تر لښکر د مخه وه، بله حصه یې مؤخره وه چې د لښکر تر شا به وه، او بله حصه یې میمنه وه چې راسته طرف ته به وه، بله حصه میسره وه چې چپه طرف ته به وه، او یوې حصې ته قلب ویل کېدی چې دا حصه به د ټولو په مابین کې وه. د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د دغې شپې د کارو څخه یو دا و چې میمنه یې د میسره پر ځای ودرول او میسره یې د میمنه پر ځای. دارنګه یې قلب، مقدمه او مؤخره ټول د خپلو ځایو څخه سره واړول. بل یې امر وکړي چې ټولو بیرغو ته تغییر ورکړي. هغه بیرغونه چې د مخه په لښکر کې موجود وه او خلق پر راټولېده، د ټولو بیرغو شکل او رنګ ته تغییر ورکړي
او بیا یې د مسلمانانو څخه د سپرو یوه ډله امر کړه چې تاسې به په دغه شپه کې د مدینې منورې و طرف ته ولاړ شئ. کوم وخت چې ډېر ښه لرې ولاړاست تر داسې اندازې چې موږ تاسې نه وینو او تاسې موږ نه وینئ، نو شپه به هلته تېره کړئ او سبا چې ورځ سوه تاسې به څه کوئ؟ د هغه په باره کې هم پوره تعلیمات ورکړه. هغه داسې تاسې به پر څو حصو تقسیم سئ، یوه حصه یا ډله به مو پس له نیم ساعته پر آسانو سپاره د مسلمانانو و لښکر ته راځئ، خو دغه راتګ به مو پر داسې لار وي چې خاورنه وي او ډېره دوړه کوي. خالد رضی الله تعالی عنه دلته د پاته خلقو سره د جنگ د 8مې ورځې په سهار کې د جنگ دپاره آمادګي ونیول. کم وخت چې سهار سو او اوس جنگ شروع کیږي، رومیان او کفار چې ورته ګوري نور نوي خلق دي او نوي بیرغونه دي. نوي خلق خو په دې ورته معلوم سوه چې د هر طرف خلق بل طرف ته تللي وه، نو نوي ورته معلومېده. کفارو سره وویل نوي خلق او نوي بیرغونه، موږ پر هغو 3,000 نفرو نسوای کامیابه کېدلی او اوس د شپې و دوی ته نور کومک هم راغلی دی. کفار په دغه بیره او خوف کې وه چې د سپرو هغه اوله ډله رارهیده او پر داسې لار راځي چې ټوله خاوره ده او یوه لو دوړه رارهیده. که څه هم دوی لږ نفر وه، خو د لرې داسې معلومیږي لکه بل لښکر چې رارهي وي. خالد رضی الله تعالی عنه دا هم ورته ویلي وه چې رانږدې سئ د الله اکبر نارې وهئ. دغه ډله هم په لوړ آواز تکبیرونه وایي. دلته د مسلمانانو لښکر هم تکبیرونه ورسره شروع کړه. رومیان او کفار وارخطا سوه، ویل دا خو هغه دي نور هم پسې رارهي دي. لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه ترتیب رارهیده، لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه قسم رارهیده او بیا بله ډله. د کفارو زړونه لویږي او وارخطا کیږي چې دا څه حال دی، لښکر په لښکر پسې رارهیدی. موږ په هغه اولو نفرو څه نسوای کولی او اوس دغه دونه لښکرې نورې هم رارهیدي. اصلا دغه راتلونکي نفر ډېر لږ نفر وه، خو په دوړو کې نه معلومېده او د کفارو په خیال ډېر زیات نفر ورتله. دلته رومیان وارخطا دي. د بلې خوا خالد رضی الله تعالی عنه د هجوم او حملې امر وکړ. اوس نو د 8مې ورځې جنگ شروع سو. ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي قسم په الله چې نه مې تر دغه ورځې د مخه او نه مې تر دغه ورځې وروسته دغسې شدید جنگ لیدلی دی. په ټول عمر بیا ما داسې جنگ ونه لیدی. تاسې فکر وکئ چې دا به څونه شدید جنگ و. په دغه ورځ هم د خالد رضی الله تعالی عنه په لاس کې څو تورې ماتې سوې. د اوسپنې تورې د انسانانو پر سرو ماتېږي. دا به څنګه جنگ و؟ د پاره د دې چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په جنگ او قوت پوسو. خالد رضی الله تعالی عنه په جنگ او قوت کې ډېر ماهر او قوي پهلوان و چې مثل یې ډېر کم پیدا کیږي. دی رضی الله تعالی عنه ډېر جګ او لوی سړی و. پر آس چې به سپور و پښې به یې مځکې ته رسېدې. په ټولو مسلمانانو کې نه بلکې په ټولو خلقو کې که مسلمانان و که کفار فقط دغه 2 نفره وه چې په 2 تورو یې جنګ کاوه. یو خالد ابن ولید او بل زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه چې په یوه وخت کې به په راسته او چپه لاس جنگ او وهل کول. نور ټول خلق په یوه لاس جنگ کوي، خو دوی په 2 لاسو جنگ کاوه. څرنګه چې خالد رضی الله تعالی عنه به په جنگ کې پر آس پور و او پښې به یې مځکې ته رسېدې، نو آس به په پښو یوې او بلې خواته به وی. خالد رضی الله تعالی عنه د فکر څخه لوړ جنگ کاوه، مثل یې نه و او نسته. دلته چې د مؤته په 8مه ورځ پر کفارو دغه شدیده حمله شروع سوه، په کفارو کې ډېر قتل او وژنه وسوه. ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي ومې لیده چې رومیان او غساسنه ځغلي تښتي، ماته یې وخوړه.
د جنگ میدان پرېږدي، یوې خوا او بلې خوا ته ځغلي، ځانونه باسي او مسلمانان ور دمخه کېږي. څو د غساسینه پاچا ته ورسېده چې نوم یې فیدور و او د هرقل ورور و، چې دی د دغه جنگ عمومي قومندان هم و. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې ټول مسلمانان دې د جنگ د میدان څخه راووځي. دلته نو د مسلمانانو لښکر ټول پر شا ځي. رومیان بیا په تعجب کې سوه چې دا څه قصه ده، کامیابه لښکر ولې پر شا ځي؟ نو کفار ویل کمین یې راته نیولی دی، دا چم دی، موږ خطا باسي، پام کوئ چې حمله پر ونه کوي او پسې ورنسئ، پرېږدئ. خالد رضی الله تعالی عنه د خپله لښکره سره پر شا ځي. ورونو، د لښکر د تلفاتو دپاره خطرناکه حالت دغه د انسحاب یا پر شاتللو وخت دی. په دغه وخت کې لښکر ډېر تاوانونه او تلفات ورکوي، ځکه هغه لښکر چې شاته ځي پر هغه د ډېرو شدیدو حملو امکانات شته، لکه څرنګه چې دغسې واقعې په تاریخ کې ډېرې پیښې شوي دي. د انسحاب او پر شاتلو په وخت کې بشري خساره او تاوان ډېر زیات وي، مګر خالد رضی الله تعالی عنه غوښته چې بې له خسارې څخه پر شا ولاړ شي. نو خالد رضی الله تعالی عنه په کراره پر شا ځي او داسې معلومیږي لکه دی چې د روم د حملې انتظار کوي، مګر هلته د روم قومندان فیدور امر وکړي پرېږدئ او خالد رضی الله تعالی عنه نور هم د خپله لښکره سره پر شا ځي. څو دغه انسحاب او رجوع یې تر مدینې منورې پورې وه، یعنې بیرته مدینې منورې ته ورسېده او په دغه انسحاب کې د مسلمانانو څخه یو نفر هم ونه وژل سو. د جنګو په ټول تاریخ کې دغه انسحاب اول او آخر انسحاب دی چې پوره لښکر دې پر شا ولاړ سي او یو نفر دې نه ځینې ووژل سي. دا د خالد رضی الله تعالی عنه لوی فکر او عظیمه نقشه وه. رومیان هلته په انتظار کې وه چې مسلمانان به بیا راسي او حمله به راباندې وکړي، خو هغه هیڅ نه سوه پیښ. بیا یې د معلوماتو دپاره جاسوسان ولېږل، خو هغه وخت مسلمانان مدینې منورې ته رسېدلي وه. وروسته نو د روم او غسان لښکرې هم ولاړې. کم وخت چې د مسلمانانو لښکر بیرته مدینې منورې ته ورسېدی، تر دوی د مخه د مدینې منورې و خلقو ته خبر رسېدلی و چې د مسلمانانو لښکر د مؤته د جنګ څخه بې له کومې قطعي نتیجې ځانونه راخلاص کړه او بیرته رارهي سوي دي. نو د مدینې منورې ښځې او کوچنیان مخ ته ورته راوتلي وه او د دغه لښکر استقبال او شراغله یې د ډبرو په ویشتلو کاوه، یعنې دغه خپل لښکر یې په ډبرو ویشتی او ویل دا د مسلمانانو اول لښکر دی چې تښتي. ویل یا به کامیابه کېدلی یا به وژل کېدلی، نو یې په ډبرو ویشتل. ویل د فی سبیل الله جهاد څخه راوتښتېدله او نارې پر وهلې یا فرار یا فرار. د مسلمانانو لښکر په دې کار ډېر زهیر و. یو صحابي چې د مؤته په جنګ کې ګډون کړی و وایي زه په مدینه منوره کې خپل کور ته ورغلم، خو ښځې مې دروازه نه راخلاصول، کور ته یې نه پرېښولم. خپلې ښځې مې راته ویل ته د الله جل جلاله په لار کې د جهاد څخه وتښتېدې؟ والله که زما کور ته راننوځې. دا هغه مسلمانې ښځې وې چې خپل نران یې و جهاد ته څنګه تشویقول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دغه خبر ورسېدی، نو یې امر وکړي چې خلق دې راټول سي. کم وخت چې خلق راټول سوه، ویې فرمایل لیسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله انا فئة كل مؤمن. یعنی دوی تښتېدلي نه دي، بلکې دوی بیا حمله کوونکي دي ان شاء الله، او زه د هر مؤمن ډله یم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه قول کې چې زه د هر مؤمن ډله یم، د سورة الانفال و 15 او 14 نمبر آیاتو ته اشاره ده چې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. یعنی ای مؤمنانو، کم وخت چې په جنگ کې د هغو کسانو سره ملاقات
او مخامخ سي چې کافران سوي دي په داسې حال کې چې دوی ډېر او ګڼ وي نو تاسې و دوی ته خپلې شاوې مور ګرځوئ چې تښتئ یا د تیښتې په نیت شاوې ور وګرځوئ تر دغه ځایه پورې د دغه آیات شریف په امر او حکم د کفارو څخه تښتېدل نه دي روا که څه هم کفار ډېر او زیات وي او په وروستني آیات شریف کې الله جل جلاله فرمایي که چا په میدان جنگ کې و کفارو ته شا ور وګرځول یعنی وتښتېدی هغه د الله جل جلاله په قهر او غضب اخته او گرفتاره سو او د هغه ځای جهنم دی مګر هو هغه کسان په دغه حکم کې نه دي شامل کم چې د بلې حملې دپاره ځان آماده کوي یا هلته د مسلمانانو ډلې ته ځان ورسوي لکه څرنګه چې الله جل جلاله په وروستني آیات شریف کې فرمایي ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير یعنی هر هغه څوک چې کفارو ته د جنگ په ورځ شا ورګرځوي یا شا ور وګرځوي بې له هغو کسانو څخه چې بیرته راګرځېدونکي وي یعنی د بلې حملې دپاره ځان تیاروي یا دښمن ته چم کوي یا دا چې د مجاهدینو بلې ډلې ته ځان رسوي بې له دغه کسانو څخه کم کسان چې تښتي هغه د الله جل جلاله په غضب اخته او مبتلا سوه او د هغه د اوسېدلو ځای دوژخ دی او دغه دوژخ د ورتلو بد ځای دی مقصد دا چې که په جنگ کې یو څوک د یوې ډلې و طرف ته ورسي یا خپل د قومندې مرکز ته ورسي دلته هم و دښمن ته شا ګرځول کیږي مګر دغه شا ګرځول جائز او روا دي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل انا فئة کل مؤمن زه د هر مسلمان ډله او کومک کوونکی یم هغه څوک چې ماته رجوع وکړي هغه نه دی تښتېدلی بلکې زه د دوی ډله او کومک کوونکی یم نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ښکاره او معلومه کړه چې دغه د دوی انسحاب او پر شاتګ د دوی اجر او ثواب نور کموي د دغه جنگ قدر او عظمت نه په کمیږي ورونو دغه د مؤته جنگ ته غزا نه ویل کیږي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشتراک نه دی پکښې کړی نو ځکه د مؤته جنگ یا د مؤته سریه ورته ویل کیږي او د دغه جنگ په نتیجه کې د کفارو وژل سوي کسان په سوه خو دقیق حساب یې نه دی معلوم او د مسلمانانو شهیدان هم ډیر دي چې صحیح عدد یې نه دی معلوم مګر هغه کسان چې نومونه یې یاد سوي دي چې وایي دغه کسان د مؤته په جنگ کې شهیدان سوي دي هغه 12 نفره دي مګر حقیقتا د مسلمانانو شهیدان تر دغه ډیر وه د دغه جنگ په نتیجه کې که څه هم مسلمانانو د غسان د قبیلې څخه خپل هغه انتقام او بدله نه کړه حاصله کوم چې دوی د هغه دپاره دغه زحمتونه او تکالیف وزغمل مګر د دغه جنگ اثر د مسلمانانو د شهرت او عزت دپاره ډیر زیات و د مسلمانانو دغه جنگ عرب په حیرت او دهشت کې واچول ځکه په هغه وخت کې روم د مځکې پر مخ هغه لوی دولت او عظیم قوت و او عربو داسې خیال کاوه چې د روم سره جنگ کول د خپل ځان بربادي او تباهي ده او اوس د مسلمانانو دغه کوچنی لښکر چې ټوله شمېر یې 3000 نفره و د رومیانو د هغه لوی لښکر سره جنگ کوي چې شمېر یې 200,000 نفره و او په لیدلو کې داسې معلومېدی لکه یو دریاب چې شروع یې معلومیږي خو د آخر او انتها یې هیڅ درک نه وي معلوم او بیا هم مسلمانان د دغه جنگ څخه په داسې ډول سره بیرته راغله چې د یادولو وړ تاوان نه ورته پېښ سوی دا د زمانې او تاریخ د عجایبو څخه و او د دې تاکید یې کاوه چې مسلمانان بل قسم انسانان دي دا د هغه جملې خلقو څخه نه دي چې عربو عادت ورسره درلودی یا یې پیژنده دغه د مسلمانانو د ډلې کومک او تائید
د الله جل جلاله د طرفه څخه کیږي او د دوی لارښوونکی په حق سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو ځکه موږ وینو چې د عربو هغه سرسخته او شریرې قبیلې چې تر اوسه پر مسلمانانو حملې کولې، پس له دغه جنګه یې و اسلام ته مخ راواړاوه. د بنو سلیم، اشجاع، غطفان، زبیان، فزاره او نورې قبیلې مسلمانانې سوې او دغه جنګ د روم سره د خونړیو جګړو شروع وه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.